पाकिस्तान किससे सवा करो बस واده مو کو بیا پاکستان لا چراغلو الله پاک دلته موږ لا بس لس بچیم را کړو دغه مو بچی دي نن سبا هم یو نیم راځي بس دا شین اخري نو موږ هم ولا را پیدا کو یو ځنه بل ځنه او یاره موږ خو خپل هغه د وطن دغه د نواب کې سټي وړي راوړېدلې غړی چلی چلیږي جی بلا خو سړی ورسنو کله غملا دړکې کله اډوکی دړکې غړی خسای بس دا چلیږي د کوم لګ مخ کې روسته راځي نو اسوري او دا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه کاکا خیر شکر دی الله فضل دی کم ځای زه خو د افغانستان یم جی ژوند څنګه تیریږي پاکستان شکر دی ښه تېرېږي دا څلوېښت کاله وشو او د الله شکر دی بس ښه وخت تېرېږي څلوېښتو کال کې د پاکستان کیسه سوا کړو بس واده مو کو بیا پاکستان لا چې راغلو الله پاک دلته موږ لا بس لس بچیم را کړو دغه مو بچی دي او بس دا ژوند یې تېرېږي ښه د الله شکر دی نو ماشاءالله ماشاءالله لس بچي خو هم ډېر غټ محنت غواړي بس د الله شکر دی بس دغه موکړ مزدوري کوو بس دغه اولاد خپل بچیان ساتو لس بچو کې بیا ولې مزدوري کې په دې سپینه کې روان بس خو دا زمونږ خپل شوق هم دی داسې مزدوري موږ نه څوک تمه نه کوي خو دا زمونږ خپل شوق هم دی او خپل سات دی روبي کاکا ښه خبره ده ځکه چې د بوډاتوب کې چې په کور کې نه بیا کله سړی د ګور سه جګړې کله د ښځې سه کله د بچو سه کور کې بیا غټې مسایل کله ټینشن یې جوړېږي که نه بالکل صحیح خبره ده او بازار کې زمونږ ختم دی لږ وخت هم ښه تېرېږي بازار لری شو بس ماښام کې لاړ شو ماشومان له څه ویم سو نو خوشحاله یې پکې دا دې کومه د خپلې زمانې زاړه زاړه ټیپون او ریډوان او سیلون او دا دې پیدا کړل یاره بس دا شوقیان دي نن سبا هم یو نیم راځي بس دا شیونه اخلي نو موږ هم ولا را پیدا کوو یو ځای نه بل ځای نه پېښور نه هم راوړو دلته مخلو بس شوقیان پیدا کېږي یو بل راځي بس ورکوو وله پیدا کړل کاکا یو عجیبه غونډه کې شی دې پیدا کړل دا د ماشومانو شی دی نو بس واخلو موږ له پکې یو 150 روپۍ بچ شي بس دغه د روس دی که د امریکې او دا خو یاره ساخت فوجي ساخت دی نو څه خبرې دغې پې لیکلی نه دی چې د کم ملک دی خو او دا نو بس دا جاپان نه راځي او دلته بس او جوړه ده کار کوي سیلونه ملونه پکې شته او سیلونه پکې شته دی لګېږي دا لګېږي دا ګوره دا بس وایو دغه 800 روپۍ چې ګاګ سره خبره وشي نو بس بیا چې کله پیسو خبره شي یو 100-200 ورته پرېږدو څه لپاره استعمالوي دا د شپې بس او د شپې چې دی څوک اودس دپاره استعمالوي او بس دغه ته څوک لیټرین ته ځي کار مار کوي نغري کټوۍ مټوۍ کوي زنانه هغه استعمالوي ریډوان سره کومه زمانې دي او کومه د څه نومونه دي ځکه چې نوي ځوانان یې خو نه پېژني نوي ټیپونه دي دا خو تقریبا دغه 80 کالو 50 اویا کالو د ځای دي 80 کالو زاړه ټیپونه واو 80 کالو خو یاره ډېر زاړه ډېر ته یو ته وښیه که داسې قریب وښیه او چلېږي دا به کار څنګه کوي نوي ځوانانو ته وښیه فلحال دې کې وسیلونه نشته دی او وبیا ګورو که نه نو ځکه چې ځوانان به دا سوچ کوي چې دا څنګه ودي خو بجلۍ یې کار هم شته یاره بجلۍ تار پکې هم لګېدل بجلۍ باندې هم چلېږي ډېر زوړ لغه د ایجاد دی دا پخواني خلکو هم ګوره ښه ګډ دماغ و چې داسې سیلونه یې جوړوله او که د کومه ټاپې به تاسو اورېدې په هغه وخت کې یاره بس موږ خو چې نوی غوندې دغه به و نو به هر یو به م اورېده اورې چې او نوی کیسټ به راغی هر یو کیسټ به م اورېده چا ټاپې دې ډېرې اورېدلې او یاره موږ خو خپل هغه د وطن دغه د نواب کیسټ یې به ډېر اورېدلې او ګانې دې ډېرې اورېدې ټپې دې اورېدې څه دې اورېدې او نه غزلې او غزلې بس داس ته ورېږه دا یو بل کیسټ نواب صاحب هغه پکې ورلګی دغه کیسټ نن سبا په کوم ځای کې ملاوي دا بس دې بازارونو له راځي کله کله داسې ویې لګو ما کیسټ نشته بګي پښتو نشته نه کاکا دا څنګه ښه ژوند و په هغه وخت کې چې دا خلکو به دا ګانې اورېدې یو ځای ته به راغونډ شوي او دا ودونه به و دا ټک ټکور به و دا اوسنی ژوند ته څنګه کا ډېر ښه ژوند و امن هم ډېر و او هغه ژوند هم ښه ژوند و سکون پکې ډېر و او نن سبا خو بس که پیسه ډېره ده خو مهنګایي هم ډېره ده
او هغه ډېر ښه ژوند و هغه مینه محبت هم اوس نشته محبت هم ډېر و یو زیاته به خلک راجمع کېدل ډېر په شوق سره مطلب دا دی چې سکون هم پکې و خلک خوشحالي هم ډېره وه نن سبا مهنګایي ده بس هر سړی پریشانه دی او غریب سړی خو بیا داسې دی چې بس هغه ډېر پریشانه دی او د غریب هغه مزدوري همغه شی ده او مهنګایي دونه هغه حد ته رسېدلې ده چې هغه په نیمه خېټه هم ګزاره ګرانه ده ټپې مپې خو د پخوانۍ یاد یې نیسي هسې شعر میر کې راته ووایه شعر میر د تام نه دی یاد نه اوس فلحال راته یاد نه دي یاره بس دا د چا دي ایښي دي دغه ځای کې او دا نه وي دا ګړۍ داسې کمه زمانې دي دا ګړۍ دي دا هم تقریبا دغه دا هم د 50-50 کالو پکې شته دی په 100 روپۍ ورکې دا ګړۍ دا به 500 400 300 هسې کوپیب دي پکې دا 1800 او چلیږي دا 50 کالو ګړۍ چلیږي او چلیږي جي ډېر د کمال خبره نه چې دومره زړه ګړۍ چلیږي او چلیږي جي دا خو سړی ورسې نو کله ملا دړکې کله هډوکي دړکې ګړۍ خسوي بس دا چلیږي دی کوم لږ مخکې وروسته راځي نو بس اوري او داسې او ډېر وخت کل ته پښتنو ته به څه پیغام ورکړې نوی کل یاره پیغام خو بس دا دی چې مطلب الله دې زمونږ د پښتنو خو بس دغه د سکون په ارمان چې الله پاک ارامي راولي او داسې قلاري امن راشي او نوجوانان خپل تعلیمونه وکړي او پرمختګ وکړي او الله پاک به پې ښه وختونه راولي نو تعلیم ښه شی دی تعلیم دا دغه ورته کوو چې تعلیم دې وکړي ناظرین تاسو وکتلی چې دا زموږ د پخوانۍ زمانې خلک څومره عقلمند او څومره په امن خلک وو او څومره خوشحاله خلک وو الله دې وکړي چې په موږ باندې هم داسې امن وي او داسې خوشحالۍ وي لکه څنګه چې دا دوی خو ښکلی او د خوشحالۍ ژوند تېر کړی د بل ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ د الله پام